زه نو نور صبر نه لرم، نشم خصوصا دې مه باسه. تر څه وخت مې راغونډه باسم؟ دا خلک به څه وایي؟ خلک دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپیڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. په ډرامو سربیره د دیني عالمانو، قانونپوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لري او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، د دې ونې په خپرونه کې به د بچه‌بازي عمل قرباني شوي ماشوم ته د میندو او پلرونو پاملرنې او مرستې په اړه بحث ولرو. دوستانو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې په خپرونه کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي ښوونکی پوهندوی محمد ظاهر شمس صاحب په خپرونه کې زموږ سره دی. شمس صاحب سلام، ستړي مه شئ. مننه، خیر اوسئ. او زه هم خپل سلامونه ټول هغو دوستانو ته چې اوس زموږ غږ اوري هغوی ته وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې زموږ خپرونه د دوی مشکلات سره سم یو ښه ممد وګرځي. ډیره مننه ستاسو نه شمس صاحب. راځو د خپرونې د موضوع په اړه باندې بحث پیل کو. پلرونه او میندې له هغه ماشوم سره چې د بچه‌بازانو د ناوړه جنسي ګټې اخیستنې سره مخامخ شوی وي دوی باید څنګه چلند وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډیر مهم او ډیر فوق‌العاده اجتماعي او اخلاقی موضوع مو تاسو ټاکلی ده چې په دغه کې فوق‌العاده مهم خبره خدا ده چې کورنۍ، پلرونه، میندې او نور ټول په چاپریال کې هغه څوک چې ژوند کوي دا ټول مسؤلین دي دغه چې باید څنګه چلند وشي د دغه خلکو سره. په دغه کې یو هغه خلک دی چې دوی متجاوزین دي او بل هغه خلک چې دوی قربانیان شوي دي. دغه دواړه ته موږ تاسې پیامونه جدا ورته لرو. هغه خلک چې متجاوزین دي او ځینې ماشومان او تنکي ځوانان مجبوري په دغه کارو کې، نو اول زموږ پیام هغو خلکو ته دی چې دوی ته داسې یو چاپیریال جوړ شي چې دغه خلکو ته زمینه برابره نشي او دغه قربانۍ خو تر اکثرو خشونتونه د ډیر فوق‌العاده او بد اغیزمن خشونت دی. نو دغه مخنیوي باید چې د کلی او د ځوانانو او د لویانو لخوا دا کار وشي، ترسره شي ترڅو داسې یو بد فرهنګ زموږ تاسې په ټولنه کې رایج نشي او په دغه ځای کې چې دا ډیر مروج دی او یا د خلک ډیر اغیزمن کیږي نو خلکو ته جدي پاملرنه او جدي په عملی توګه دغه خلکو سره خبري ورسره وکړي او دغه موضوعاتو باید مخنیوي وشي. نو دا موضوع داسې ده چې د تربیت او مخنیوي او ښه روزنه د دغه خلکو لپاره تر نورو نه ډیر فوق‌العاده او ډیر مهم توجه ورته وشي، د دوی تر نظارت لاندې وي، د دوی تر روزنې لاندې وي او داسې زمینه ورته برابرې کړي چې دوی ته د آزار رسولو او د دوی د قرباني کېدلو زمینه ورته برابر نشي. یو خو زموږ تاسې خاص یو روزنه ده، زموږ تاسې خاص یو فرهنګ دی زموږ تاسې په ټولنه کې چې موږ اول خو دغه خبره هیڅ چاته نه کوو، دا خبره پټ ساتو، شرم یې ګڼو، په خپل کورنۍ کې دا خبره نشو کولی چې موږ دغه خلکو ته د مظلوم په سترګه وکتل شي، چې د دوی د شخصیت بیرته راژوندی کړو، چې دوی نه دی ملامت، په دوی باندې تیری شوی ده، په دوی باندې تجاوز شوی ده او دوی هغه خلک دی چې دوی سره باید موږ تاسې ورسره مرسته وکړو، مرستندوی وګرځو او د دوی شخصیت بیرته راژوندی کړو، ځکه چې دوی د دغه
موضوع د خجالتۍ او د شرم نه همیشه تر دغه سیوري لاندې به دوی ژوند کوي او مجبور دی ځکه چې دوی غواړي چې دغه موضوع پټ وساتل شي، نو نه غواړي چې په دغه موضوعاتو باندې خبرې وشي یا خپل غږ پورته کړي. نو دغه زموږ تاسې فرض دی چې دغه خلکو ته موږ بیرته روحیه ورکو، شخصیت ورته ورکو، تر څو چې دوی بیرته خپل اصلي هویت ترلاسه کړي. شمس صاحب، هغه ماشوم چې د جنسي آزار یا بچه بازی قرباني شوی وي، که دغه ځای ته تاسو اشاره ولرئ چې د روحي او رواني اړخه په کومه مرحله او پړاو کې دوی قرار لري؟ دغه موضوع تر اکثر نورو رواني مشکلاتو او اجتماعي مشکلاتو تر ټولو نه د ډیر مهم او اغیزمن موضوع ده. دغه خلک که هر څوک اول خو دا چې هیڅ څوک نه غواړي چې دغه موضوع قربانیان وګرځي، خو چې دوی ته داسې زمینه برابر کیږي چې دوی په داسې موضوعات باندې په زور او په چال او په نیرنګ باندې یا په هر موضوع په هر خبره چې خو د دوی شخصیت تر پښو لاندې شو، د دوی هویت له منځه ولاړ او د دوی هیڅ کار نشي کولی، د هیڅ چا سره خپل اجتماعي روابط نشي ساتلی، نو دغه خلک اصلا په دغه موضوعات باندې ډیر زیات متاثر کیږي، افسرده کیږي او فوق العاده رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي چې باید زموږ تاسو په ټولنه کې داسې زمينه برابر شي چې اول دغه موضوع ټولو ته جوته کو خبري ورسره وکړو او دغه موضوع ټولو ته داسې هغه کو چې په دغه خلکو باندې تیری او ظلم شوی ده، دوی باید چې وساتل شي چې ټول خلک او ټول کلی زموږ سره په یو موضوع باندې سره متحد ووسیږو او دغه شانه مخنیوي وکړو. ډیر ښه. په دغه حالت کې هغه ماشوم چې په وړاندې د بچه بازی قرباني شوی وي، د مور او پلار دنده او مسؤلیت څه دی؟ روزانه باید چې دقیق وي. هر څوک غواړي چې د دوی ماشومان او ځوانان ډیر لوړو مقامو ته ورسیږي، ډیر ښه تعلیم ولري، ډیر ښه په ټولنه کې ښه موقف ولري. نو په دغه ټولو کې اول زما پیام هغو خلکو ته، هغو پلرونو میندو ته دی چې دوی باید په روزانه کې ځانونه پوه کړي او د ژوند په ټولو مرحلو کې روزانه یو رقم نه کیږي. د ماشومتوب په دوره کې یو رقم روزانه ده او د ماشومتوب په دویمه دوره کې روزانه بیا بل رقم دی او د نوي ځوانانو لپاره بالکل د تربیت او د روزانه لوی تغییرات. نو دغه روزانه چې دی کوموږ وپوهیږو چې د نوي تنکي ځوانانو یا د ماشومانو چې په اوه کلنۍ یا تر لسو کلنۍ پورې رسیږي دوی ته کوم زیانونه متوجه دي، کوم شیان په دوی باندې اغیزمن او تاثیر کوونکي دي، کوم شیان دي. نو دغه مندي او پلرونه داسې ګامونه ږدي چې هغه مستقیما پر موضوع باندې تاثیرات ولري. او که داسې موږ همیشه وایو چې لوبې مه کوئ، دغه خلکو سره خبرې مه کوئ، نو دغه په مکولو نه کولو په دغه کې د تربیت نه دی، یوازې په تش نصیحتونو کې دا کار نه کیږي. موږ اول باید په خپل ځانونه پوه کړو چې د تنکي ځوانانو لپاره کوم شرایط، کوم دامونه ایښودل شوی دي چې دوی په دغه دامونو کې قربانیان کیږي. په دغه باندې اول موږ باید ځانونه په دغه باندې پوه کړو او که دغه موضوع نشو کولای خو د لویانو سره، د پوهو خلکو سره، د روانشناسانو سره، د هغو خلکو چې تجربې لري په کلیو کې، که استاد نه وي که روانشناس نه وي، ډیر متجارب خلک سته چې په دغه وخت کې روزانه څه رقم کیږي. اوس خو زما زوی ځوان شوی دی، زما لور ځوان شوی ده، نو څنګه وکړو؟ په دغه کې د دغو خلکو لارښوونه او مرسته کول فوق العاده مهم دی. نو په دغه کې دوی باید چې پوه وي چې دغه ځوانانو سره څنګه خبرې ورسره وشي. که موږ یو لارښوونه ورته کوو په کومه لاره کې دوی د زموږ خبره اوري، بهترین لاره چې دی مشوره دی چې د خپل ځوانانو سره موږ مشوره وکړو. د نور لویان چې په کلی کې وي، په کوڅو کې وي، زموږ تاسې په چاپریال کې دی، دوی هم دغه چلند باید د خپل ځوانانو چې د کلی ځوانان دي یا د دوی خپلوانان دي، د دوی سره په ډیر نرمه خبرې وکړي. زه خپل مسؤلیت ګڼم چې دوی په دغه مرحله کې زه باید چې دوی سره خبرې وکړم. که زه لارښوونه کوم خو دوی سره باید وکړم. مثلا بچې د سګرټ مه څکوه، څونه ښه ښایسته اوس قوي او داسې ښه روغ رمټ یې، نو که دا سګرټ وڅکوې خو بیا نو تا نه څه جوړېږي. نو اول ورسره په ښه الفاظو په ښه خبرو ورسره باید چې چلند وشي چې دوی ومني. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي ښوونکی پوهندوی محمد ظاهر شمس صاحب له دې چې راغلی خپرونه مو په ښکلو معلوماتو رنګینه کړه، ډېره مننه. ستاسو نه مننه. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه.
ګرانو میندو او پلرونو، ماشومان هغه چوپ او مظلوم قربانیان دي چې له خپله ځانه د دفاع توان هم نه لري، او کله چې دوی د فزیکي او جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي نه پوهیږي چې له ځانه څه ډول غبرګون وښیي. نو د ماشومانو لپاره یوازینی کسان چې د هغوی ښه ملاتړ کولی شي د هغوی میندې او پلرونه دي. او که کله ماشومانو کوښښ کوو چې د داسې مسلو په اړه له تاسو سره خبرې وکړي، نو په ډیره نرمۍ او مینه د هغوی خبرو ته غوږ شئ او نه باید د هغوی په خبرو غوسه، خفه او مایوسه شئ، بلکې ځانونه مو آرامه او کلک کړئ. که چیرې هغوی ته په غوسه شئ نو ماشوم مو فکر کوي چې هغه ملامت دی او تاسو هغه رټئ. دا په اصل کې هغه څه دي چې تیرای کوونکي کسان ماشومان ترې ویروي تر څو چاته څه ونه وایي. او همدارنګه که تاسو زاری یا ژړا وکړئ، ماشوم د خپلې عاطفې له وجې ستاسو د ساتنې لپاره بیرته خپلې خبرې اخلي. نو په داسې حالتونو کې میندې او پلرونه باید په خپل ماشوم باوري شي او له هغه څخه ملاتړ وکړي تر څو فکر وکړي چې هغه ملامت نه دی او خبرې د قبول وړ وي او له هغه به ساتنه کیږي. همدارنګه هغه ته ډاډ ورکړئ چې مینه ورسره لرئ، غلط کار یې نه دی ترسره کړی، دا چې تاسو ته یې وویل له دې کاره یې ډېر خوښ یاست او وعده ورکړئ چې دا ستونزه به حل کوئ. د چوپتیا ماتو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل، زموږ د دې اونۍ خپرونه د بچه‌بازي عمل قرباني شوي ماشوم ته د میندو او پلرونو پاملرنه او مرستې په اړه وه. د دې اونۍ په خپرونه کې مو له ملتیا نړۍ مننه په لوی الله مو سپارو.